سلام ملګرو، کله چې یو څوک ستاسو څخه د یو کار لپاره اجازه اخلي، نو تاسو د اجازه ورکولو او نه ورکولو لپاره کومې خبرې کوئ؟ مثلا زه ستاسو څخه اجازه اخلم. Can I drive your car؟ آیا زه ستاسې موټر چلولی شم؟ نو تاسې په جواب کې څه راته وایاست؟ نو راځئ چې نن درې ډېر مهم اصطلاحات زده کړو چې کله څوک زموږ څخه د یو کار لپاره اجازه غواړي نو موږ په جواب کې وکاروو. هغه درې اصطلاحات عبارت دي له by all means, by no means, by any means. لومړی by all means. by all means یعنی حتمی، بالکل، هر څنګه چې وي. د مثبت اجازه ورکولو لپاره استعمالیږي، یعنی کله چې موږ مثبت جواب ورکوو یو چاته وایو حتمی، بالکل، نو by all means استعمالوو. مثلا یو څوک زموږ څخه اجازه اخلي Can I drive your car؟ آیا زه ستاسې موټر چلولی شم؟ زه مثبت جواب ورکوم ځکه ملګری دی، وایم by all means یعنی حتمی، بالکل، یعنی چلولی شي. بل مثال Can you help me؟ آیا مرسته راسره کولی شې؟ by all means حتمی، بالکل. دوهم اصطلاح by no means. by no means د by all means برعکس دی، یعنی خلاف معنا لري. د منفي جواب ورکولو لپاره استعمالیږي. by no means یعنی هیڅ کله نه، په هیڅ ډول نه. مثلا Can I go with you؟ آیا زه ستا سره تللی شم؟ by no means هیڅ کله نه، په هیڅ وجه، یعنی نسې راسره تللی. Can I go with you؟ جواب کې by no means. درېهم by any means. د by any means کیسه یو څه فرق لري. د by any means معنا دا ده چې په هر صورت چې وي، په هر امکان یا وسیله سره چې وي، په هر ډول چې وي. مثلا زه وایم You must go to school by any means. په هر صورت چې وي یا په هر ډول چې وي ته باید مکتب ته ولاړ سې.